دنیا کې د یو څو خبرې ځان سره ضرور وساتئ کنه چرته په خپل مال او په دې شیزونو به غرور نه کوي. فرعون سره دومره مال او دومره جیداد او چې هغه نعوذ بالله د خدای دعوا یې کړې وه، د هغه سره هر څه موجود و. قارون تاسو وګورئ کنه د هغه سره هم هر څه موجود و، ډېرې زیاتې پیسې ورسره وې، دومره مال ورسره و چې کله الله پاک غرقاوه په ځمکه کې دننه کاوه نو هغه ویل کنه چې دا زما مال تغل دی. نو هغه ورته ویل چې د الله پاک دا مال واخله او د دې پر سر باندې کېږده چې دا ټول مال چې دی پر سر کېښوده. هغه مال ول الله پاک پر سر کېښوده، اوس په دې دنیا کې کته روان دی. د دنیا وخت هېڅ پته نه لګي. ګوره دا څومره خلک چې پیدا دی کنه دا د دې دنیا نه تلو واړه دی. ګوره زما یو خبره ځان سره یاد وساتئ، د بل انسان سپکاوی چرته هم مه کوئ. که چېرته ته یو انسان سپکاوی کوي که نه هغه لوی ذات شته دی. ګوره دا سوچ ونه کوئ چې زه کومه کومه زه په دې دنیا کې ازاد یم. یو داسې ځای را روان دی که نه چې په هغې کې ته ازاد نه یې، ستا نه به دې ټولې دنیا د هرې یوې خبرې تپوس کېږي. بل انسان ته تکلیف ورکول دا ډېر زیات اسانه خبره ده. تکلیف به بل انسان ته ورکړي او بل انسان نه ته نه خبر چې هغه دننه په دې زړه کې څومره هغه ته تکلیف رسېدلی، هغه څومره دردېدلی، د دې هر یو خبرې تپوس به نه کېږي. وایي که نه وایي چې یو انسان ته تکلیف ورکړو که نه لکه د ټول انسانیت وایي چې تکلیف ورکړی. یو انسان چې کله وواجو د دنیا نه دې رخصت کو ولکه دا ټول انسانیت یې وجلی. د انسان دومره قدر دی الله پاک چې انسان پیدا کړی دی او پیریان پیدا کړی دی د خپل عبادت لپاره او د دې نه به وروسته د هرې خبرې تپوس کېږي. ګورئ نو ځکه چې څومره غټ غټ کسان تېر شوي دي، څومره غټ غټ چې دی نو کافران تېر شوي دي او الله پاک غرق کړي دي. همونږ ته په قرآن کې ښودلي دي چې دا کافران ما غرق کړي دي، په دې وجه مې غرق کړي دي. هغو به دا غوښتل او هر څه ول الله پاک ورکړي وو، هغوی ایمان نه راوړو، نعوذ بالله د خدایي دعوې هم کړې وې. الله پاک له مال او دولت ورکړی او په ټوله دنیا باندې څه حکومت کړی او کافران و الله پاک غرق کړل او دې دنیا نه رخصت کړلو. که فرعون تاسو وګورئ که نه چې هغه موسی علیه السلام چې دی نو هغه په سمندر باندې پورې وتو پورې وتو الله پاک ورته ویل چې فرعون ور پورې وتو په هغه ټیم کې غرق کړو. دا ولې غرق کاوه؟ بیا ورته ډېر زیات فرعون وویل چې موسی ما معاف که ما معاف که، خو بلکل نه معاف کاوه. که چېرته الله پاک ویل که نه و که دې چېرته ما ته ویل وی نو دا ما بچ کړی وی. ملګرو دقه دنیا ده، دنیا تېرېدو واله ده. ګوره دا داسې ساعت دی که نه تاسو ته به هېڅ پته ونه لګي او ته به دې دنیا نه تللی هغه قبر طرف ته به هم تیاری کوئ. موږ چې څومره کسان یو که نه څومره نوجوانان یو موږ دا سوچ کوو که نه چې صرف د دنیا او پیسې وي. نن سبا دا خلک چې تباه او برباد دی ولي او چې صرف پیسې وي که نه نور مه یې عبادت څوک نه کوي صرف د پیسو لپاره. و چې صرف پیسې را سره یاران یو حلال پکې هم نه کوي، خو صرف پیسې ګټه حلال هم او کاران وي، خو صرف پیسې ګټه. د هر ویډیو مطلب او مقصد زما صرف یو وي که نه چې دنیا تلو واله ده. د هر سړي عزت کوئ، د هر سړي چې دی نو هغه خیال ساتئ. زما خبر دا ته مه ګورئ چې دا کمزوری دی د پیسې ورسره نشته نو دې به زه سپکاوی کوم. دا بلکل دا سپکاوي د چا مه کوئ. الله رب العزت چې دا انسان پیدا کړی دی په دې هر وخت راولي، په دې دنیا کې په سخت راولي، خو په هغه دنیا کې به الله پاک جنت ورکوي. په دې دنیا کې به چې صبر وکړو نو دغه د دنیا ژوند دی. نن ښه سبا بد بیا ښه بیا بد، دغه د دنیا رواج دی، د دنیا ژوند دی. او بل د انسان تېسې مه ګورئ، انسان به تاته ټیک ښکاري او هغه چې دننه څومره سخت دردېدلی یا زخمي یا بیماري هغه چاته پته نه لګي. نو زمونږ انسانانو کې صرف دی چې دا بل انسان چې دلته ګرځي دا هېڅ هم نشي کولی، دا هېڅ هم نه دی. بل طرف ته دا سوچ نه کوي چې هغه په کوم عذاب کې پروت دی، په هغه په بدن کې دننه اور بل دی، هغه چې دی نو ډېر زیات خفه دی په دنیا کې. ملګرو دغه د دنیا ژوند دی. لاول کوشش کوئ چې د بل سړي هم عزت کوئ، کوشش کوئ چاته تکلیف مه ورسوئ. الله پاک به هم غرق او تباه او برباد کړي.